نو زه د قرآن شریف متعلق درته یو څو خبرې ورونو عرض کوم. قرآن شریف عام کتاب نه دی، دا د ټولو کتابونو سردار دی، او قرآن شریف د الله کلام او د الله خبرې دي. زه چې څنګه خبرې کوم داسې الله پاک هم خبرې کوي، خو زما په شان نه. ځکه زه چې خبرې کوم نو زه په دې خبرو کې شونډو ته او تالو ته او ژبې ته او غاښونو ته او پوزې ته محتاج یم، او الله په خپلو خبرو کې ژبې ته، شونډو ته او تالو ته محتاج نه دی. څنګه کوي دا خبرې؟ زه ته نیم خبر چې څنګه کوي ما ته څه پته لګي. زه اکثر د خلکو ته وایم ډېر څیزونه دي چې هغه زموږ ستاسو د عقل نه اوچت دي، خو موږ یې وینو نو منو دی، موږ یې اورو د چا نه؟ د الله او د رسول نه موږ به منو. لکه جبریل علیه السلام دا قرآن شریف رسول الله مبارک ته راوړي. قرآن شریف کې چې ما آیت ولوست نو الله پاک فرمایي وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، دا قرآن د الله د طرف نه د رب العالمین د طرف نه منزل دی، او نزل به الروح الامین، دا د جبریل علیه السلام صفت دی. جبریل علیه السلام دا قرآن راوړی دی، او د الله د عرش ته راوړی دی. او څنګه یې راوړی دی؟ نو څونه مزل دی او څونه ساعت کې راوړی دی. د دې ځمکې نه حضور پاک فرمایي د لومبۍ اسمانه پورې د تېر سورلی د 500 کالو مزل. هغه تېر سورلی څه شی دی؟ هغه د میزایل ده او که د استه او که د جز ده او که نوري نور د نور سیسټم او د هغې سفر او د هغې حرکت بیا ډېر زیات تېز دی. بیا د لومبۍ اسمان نه دویم پورې 500 کاله، بیا د دویم نه دریم او دریم نه څلورم ځه، د هر اسمان نه بله پورې 500 سال مزل، بیا د اووم اسمان نه د الله د عرش پورې دقسې 500 کاله مزل. نو دا 500 کاله چې ضرب ورکړې څونه ټیم پرې لګي، نو جبریل علیه السلام به څونه موده کې را رسېږي. نو چې رسول الله مبارک یې تپوس وکړ وایي ته څومره ساعت کې را رسې چې دا قرآن ماله راوړې؟ وایي قبل ان یرتد الیک طرفک، وایي ستا سترګه لا رپېدلې نه چې زه دلته را رسېدلی. دا زما د عقل نه بالاتر خبره، خو الله وایي د الله رسول وایي زه منم. ډېر څیزونه په دنیا کې دي چې موږ مجبور یو چې منو. زه اکثر وایم کومه کارخانه چې خدای پاک د اتي په خېټه کې پیدا کړې ده، دغه کارخانه د ماشي په خېټه کې ده. اتیم خوراک کوي ماشي، اتیم خوراک خو په څه شي کېږي؟ نو د اتي د خوراک هم لاره شته او د ماشي هم شته. اتیم خپل خوراک خېټه کې جمع کوي او ازمایي، او ماشي په خېټه کې جمع کوي او ازمایي. اتیم او دسماته کوي، ماشي او مچم او دسماته کوي. ګوره د الله نظام ته وګوره. کومه کارخانه چې د اوښ په خېټه کې ده، د اتي په خېټه کې ده، خدای د مچ او د ماشي په خېټه کې بنده کړې ده، بلکې د اتي خړتم باندې خو شی راکاږي اوبه سورې پرې نشي اوستی، او د ماشي داسې خړتم دی چې په سرمن کې وردن نه کېږي، نو وینې ته یې ورسوي، سورې وباسي او وینه پرې راکاږي. ام اواز کوي، دیم اواز کوي، ام خپې لري، دیم لري. یو شی د ماشي په کارخانه کې لا سیوا دی، اتي پر نشي والی او ماشي پر کوي. ځکه دا یو پرزه زیاتي لګېدلی. نو کوم خدای پاک چې کوم نظام په اتي کې اچولی دی، هغه په ماشي کې هم بندولی شي، په یو جراثیم کې هم بندولی شي، په مچ کې هم بندولی شي. د دې خدای ډېر لوی قدرت او طاقت دی. بعضې څیز ته زموږ عقل رسي او بعضو ته نه. یو میږي دی ستا په کور کې دننه دی او سوړی هم ده، د دې میږي ټوله دنیا ستا دا کور دی، هغه ته بار دنیا نو معلومه نه ده. که دې میږي ته دی وایي چې هلکه امریکا هم ستا دومره لرې دی او سعودي عرب هم دی دومره لرې دی، او جس په هوا کې ولا روان دی په دومره ګنټې کې رسي، ممکن ده چې دی به تا پورې وخاندي او تا ته وایي دا څه قمقلې سړیه، سعودي پکې لاسته وایي او امریکا پکې لاسته وایي، او دومره ساعت کې زموږ خپې ماتې شوې، هغه دیوال ته ټوله ورځ کې ونه رسېږي. دغه زموږ مثال دی د دنیا، زموږ دا میغو مثال دی چې څومره پورې زموږ نظر لګي بس حق راته ښکاري، او چې د نظر نه اوچت شي نو بیا زموږ دماغ هلته کار نه کوي. څوک چې د الله په دین کې
عقل چلی بس دې لار تباه شو پرېوت ګمراه شو او چې عقل نه چلی د الله په دین کې او الله او رسول ورته سوی کې داسې وکړي وي ښه بس دا کامیاب دی یو بچی ته پلار وایي بچی دا کار وکړه اوس بچی ورته وایي چې بابا دا ولې وکړم مضبوطه سپېړه به وباسي ولې بچی مانه سره دا ولې تپوس کې خو دا کار وکړه بابا دې کې څه چل څه پیدا ده پکې څه نه پاره کومه نو پلار له غوسه وردی چې ستا دومره دماغ نشته کم چې د ما دي چې زه وایم دا کار کوه دا کارنګې د الله په کارونو کې به ولې ملې موږ نه کوو چې الله وایي د سار 2 کوه تابعدار د ماسپښین 4 کوه تابعدار د مازدیګر 4 کوه قرات پکې پټ وایه تابعدار د ماښام 3 کوه قرات پکې په زوره وایه تابعدار نماز خطان بسلور کے فرض او قرات بپزور کے تابعدار باستے اللہ تصویر پا حکمتون خدای خبردار نمک شیخ و علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ اگر یودر ریلگاڑی کراو ختم دا باولپور نا دلتا پیخور تراتم ادا باولپوری پا یونسٹے کی شیخ و تفسیر وی او سویر اثر رو ختم غا پینڈے تتا وی ما تمہیں چی افغانی سے بھی او تپوستا نکو میوان ویچه خدای پاک دا 15 منځونه فرض کول په انسان نو شپږ یا څلور یې ولې نه فرض کول یا به 3 څلور کړو یا به شپږ وکړو دې 15 کې څه چل دی خو افغاني علامه به مې چاته دې پېډه ما یې څومره کړی دې ورکړي 15 روپے وې ما ورته وی چې 15 ورکول نو زیاته دې ولې 14 ولې نه ورکولا او 12 یا 14 ولې نه ورکولا وی هغه کې بس پېښو مې چې نه راشه دلیل د ترستو یم خدا مې درته تاسو کو افغاني صاحب وی ما وته چې بچي د دنیا یو کوئی انسان ته دا پته ده چې د باولپور نه تر پنډې پورې 15 روپے کاری دا نه ردی نه زیاته د ظلم دی سورلې سره نه ردی نه کم ده سرکار سره ظلم دی دا 15 تا په خبره پورې شل ده نه زیاته ده نه کم نو چې د دنیا یو حکیم پدې پويږي او د یو مسافت لپاره یو کړی مخصوص مقررول شي نو د دنیا او د ځمکې او د کائنات او خالق ته به دا پته نه لګي چې د انسان لپاره 15 پکار دي نه زیات پکار دي نه کم پکار دي دلته خدای اعتراض نه کوي چې دا وخه په 300 ولې ده دا په 300 ولې خرڅه او ورونه بل دا نرخ دی دا مقرر دی نو تنه مقرره الله وتعالى نه مقرره د خدای پاک ډېر لوی دنیا قسم دې کوم د الله په قدرتونو کې سوچ کو الله قرآن شریف کې فرمایي وفي انفسکم افلا تبصرون خپل نظر خپل وجود تو کې کوئی بشي تاسو چیرې د استاد وجود او د کائنات یو خالق شتا یو مالک شتا یو پروردگار شتا او هغه شریک نه لري هغه یو ذات دی نو قرآن شریف دا هغه الله پاک کلام دی او دا خبرې دي او حضرت جبريل علیہ السلام محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته راوړي زده کې ځکه هغه طالب د قرآن وي د قرآن ځان له طالب د حدیث ځان له طالب د فقه ځان له طالب دی دې د طالب العلم مونږ وایو او د خدای په نيز د ډېره غټه مرتبه ده وایي دا ماشومان بچي چې دا تاسو ته ناست دي دا د قرآن طالبان دي تاسو د دې بچو د مرتبه نه خبر یې ماشاءالله اس پته نشته مونږ زمارونو لږ سوچ وکړئ الله د پاره لږ دین ته توجه ورکړئ ګورئ دنیا پاتې ده د هر چا نه چې څومره دولت دی او چې د چا څومره ځمکې دی او د چا څومره بادشاهۍ دی او بینک بیلنس دی او بچي دي ټول قسم په خدای پاتې الله له رضو الله سره به مینه کوو نو چې الله سره دې لږه مینه وکړه معمولي غوندې محبت دی او که اګر چې موږ به لږه نه کوو والذین آمنوا اشد حبا لله د مسلمان نښه دا ده چې د محبت به د الله سره د هر چا نه زیات نو بیا خدای غیرتي بادشاه دی د ابوجهل وینځه وه بیبي زنیره به یې ورته زنیره د شکل نه توره وه بوډۍ م وه کمزورې وه وینځه وه او خدای پاک ایمان ور نصیب کړ د ایمان دولت بس دا چې چاله خدای ورکړي نو الله مونږ ته را نصیب کړی دی خو مونږ به د خدای نه دا سوال کوو چې خدایه دا د ایمان دولت مونږ سره آخرت او جنت ته ورسوي چې دې لار کې کټ نشي د مونږ
ایمان دا دولت ولې شیطان هم مختلفو طریقو سره کوششونه کوي ابو جهل په کور کې د ابو جهل هغه بدبخت دی چې د رسول الله مبارک په دشمنانو کې د حضور پاک غټ دشمن دی تر مرګه پورې د رسول الله مبارک دشمن دی تر مرګه پورې ابو جهل چې حضور پاک په مکې په کوڅو کې ګرځېده او आवाज به کو یا ایها الذی ای ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا دا کلمه وایو کامیاب بشئ نو دې سپیره به خبر راغشته او د حضور پاک په سر مبارک په نوستلې وی اے خلق گوری یا ایوہ الناس لا غیغرنکم دا سڑی حاضر رجل دا سڑی دی تاسو دا خپل دین نا دوکا نکی گور دومره سخت دشمن او یو کسری دا پیغمبر علیہ السلام پا مخالفت کے ندی پریش دومره ظلم کړی دی چې یو ځلې حضور پاک پا بیت الله پا مخ کی منس کا دوی سوک بلال شیخ قصاب خانے تا چې یو خلق لري یا خدا لري نه دی موږ هم لري وای صلاح عربی کې پیروان ته وای پیروان څوک بلال شي چې د پلان کې د قصاب خانې نه یو پیروان د وینو ډک راوړي نو سپیرو خپل دې موعد هغه د دا کار کول شم نو لا ما هغه د وینو او د سوټو ډک پیروان یې راوړو په سوا سره وکم نو رسول الله مبارک ته اشاره وکړه چې کله په سجده پوری ځاوله باندې الله ورواچي څومره بدبخته حضرت عبداللہ ابن مسعود وی ولالو با ارمان کی دا ما طاقت وینو اوہ اسم نشو کولے منظر تا گورم سنشم کولے او سوکشتنا کی دا حضور او اغاوم اقصی دا دوارو جہان و مبارک سردار وسجد پروت تے نو فاطمہ معشومہ وان علا ولد دو جنکو معشومانو دا سوگاگ نکی اچھا خبر رب من درالا نا پیروانی دا حضور پاک شانہ ورزم اور رسول اللہ مبارک پاسد اور دا بیت اللہ پا مخ کے اخوہ مخ کرے اللہم علیک بی جہل اللہم علیک بی عطبہ و شیبہ ابن ربیعہ خدایا ابو جہل رونی سے خدایا ہلاک کے عطبہ ہلاک کے خدای ولید ہلاک کے شیبہ ہلاک کے امیہ ہلاک رنگون اوی زیو شو د دې قرآن د پاره چې رسول الله مبارک څومره محنت کړی دی صاحب موږ خو مفتو کې وخوړه موږ ته خو مفتو کې قرآن راورسېد موږ خو دنیا د پاره لګیا یو محنت کوو نو هغې نه خو ما خدای نه منې کوي هغو صحابه هم تجارت کړی هغو صحابه هم پټي او زمیندارۍ کړي هغو د دنیا نظام د هغې نه خو نه منې کوي خو الله یوه ګیله کوي چې دنیا ګټې خدای ما ولې یېری رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله الله وی چې دا تجارت او دا د دنیا نظام دا د خدای یې نه کوي د سره الله یې سره دې ډېر محنت شوی زما د قسم دا لکه سره د عبدالقیوم چې موږ طائف ته لاړو او هلته کې یو جومات دی مسجد عداس دومره جومات دی لکه ستاسو دا جومات دا حال چې دی یاره دې نه به لږ تنګ دي یا دونه به او بره پی لیکلی مسجد عداس او خوا کې ورسره باغ دی ما دې ملګرو ته وی مې دا هغه ځای و چې په دې ځای کې د دواړو جهانو مبارک سردار له لهان د وینو شور پور ناسته کړی دې قرآن دپاره دومره ظلم شوی دومره ظلم به په کائناتو کې بچانی شوی څومره چې رسول الله مبارک یو ځل ته بیبي عایشې صدیقې تپوس وکړه د الله رسوله سخته بس پتا کمه تېره شوې ده وی عایشې چې ستا قوم د مکې نه وایستم او طایف ته لاړم او د طایف ته را روان وم نو ما ته پته نه و چې ځم کم خو روان نه کم ځای نه وینې روان دي او فرشتې راځي جبریل او سلام اچوي او وایي د الله رسوله دا ما سره ولاړ ملک الجبال د غرونو فرشته ده الله نه مدد وغوښته الله ورته وایي چې در کوم ځای لاړ شه د دې پیغمبر خو ډېر ظلم کېږي ورشه چې هغه دله مدد غواړي نو وکړه وایي د الله رسوله ما سره خدای لوی طاقت را کړی دی دا دوه غرونه د طوایف اخلم او په دې سرونه یې ورته د پاسه اقدم اجازت کوه ځکه الله وایي که هغه درته وایي یوکړه ګنې بیا نه رسول الله مبارک وایي نه داسې به نه وینې ته روانې دي سړي د خیره راشولله نه داسې به نه کوې وی الله به د دې په اولاد کې داسې څوک پیدا کړي چې زما دین ته او زما قرآن ته به مخ کړي او اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون خدای زما د قوم ته هدایت وکړي نه پوهېږي که دا پوهېدلي نو پیغمبر به په کاڼو ویشي څومره زیات شي
د حضور پاک نه زیات نیازبین وجود د بل چا زیات د خدای نه خوښ وجود د بل چا پس اسکور او پچاره کار نه دی کړی پاسته لاسونو نیازبین وجود او الله ته ډېر ګران وجود لیکن د قرآن دپاره څومره سختۍ برداشت کړي د دین مرکز خو قرآن دی که نه موږ دین یادو منبع او مرکز د دین خو قرآن دی د الله او تبا کافر په خپل باغ کې ناست دی او په حضور پاک کې رحم راغی نو یو غلام یو عداس هغه ته ویې ورشه که نه وی سړی لکه چې چا خوب کړي او لږ اوبه وله یو څه او لږ انګور وله یو څه نو عداس راغی نو حضور پاک د انګورو د اوبو نه مخکې هغه له د ایمان دعوت ورکوي یا خدا تګې دی چې د اول خو اوبه وڅښم زه چې د اول ډوډۍ خورم نو بیا به منځ وکړم د اول د اوبه وڅښم نو بیا به د خپل کار وکړم که نه نه رسول الله مبارک وي کېده دا انګور بچی د اوبه کېده مسلمان شه یو الله ومنه او یې بچی دا کوم ځای وی د نینوا یم عداس ورته وایي وی زما د ورور د یونس علیه السلام د کلي دی وی ته یونس ته پېژنې وی هم د خدای پیغمبر او زه هم د خدای پیغمبر هغه عداس خدای مسلمان کړ عتبه مسلمان نشو ابو جهل نشو عداس مسلمان شو تر ننه پورې نوم یادېږي او په جومات د پاسه یې نوم لیکلی مسجد عداس څومره تکلیف څومره خوار موږ څوک کړل د قرآن موږ صرف او صرف د 500 روپو دیارۍ لپاره د سهار نه مازدیګره پورې څونه خواري د 1000 روپو د دیارۍ لپاره سهار نه مازدیګره پورې څونه خواري کوو او د جنت غوندې قیمتي دیارۍ لپاره موږ څه وکړل موږ د معمولي لوږې بچ کېدو دپاره 1000 روپۍ دیارۍ کوو چې لوږه رانه شي په بچو لوږه رانه شي او د آخرت لوږې سره به څه کوو د قبر لوږې سره به څه کوو معلوم دې کار نه کېږي خپل تجارت کوه تکړه شي حضور پاک کړی خپل تجارت کوه صحابه کړی خپله زمینداري کوه د مدینې انصارو کړی خپله دکانداري کوه عبدالرحمن ابن عوف کړی خپل اوښان او ګړې چیلې ساته حضرت عثمان کړي دي پیسه ګټه ستا به څه پیسه وي عبدالرحمن ابن عوف سره دومره دولت او دومره مالو چې هغه پیسې به ډبلې روپۍ پاکولې نو په لاسونو یې نشي پاکولې دومره ډېرې وې نو په ځمکه به یې نور ته واچولې نو اوښان به یې پرې ګرځول چې د هغې د خپو په خپړه باندې دی زنګ لري شي او پاک شي قرآن یې نه دی پرېښی خدای یې نه دی پرېښی چې اواز ورته شوی دی بیا منډه والی یو صحابي دی راکوټې غوندې واقع درته وایم حضرت سعد رضی الله تعالی عنه او زمون په کتابونو کې هغه ته سعد اسود وایي د رنګ تو سعد اسود د شکل هم تور دی د رنګ هم تور دی او مخ هم داسې شکل باندې خدای ته سړی نه نږدې کېږي ښه په تقوا به نږدې کېږي خو د هغه د شکل نه تاسو د حبشیان کتلي دي داسې دانې په مخ راختلي دي او تور هم دی غاښونه هم بار دي غریب هم دی یار داسې حالت کې چې په کوم ګیلاس په اوبه څښلې نو په هغې به چا اوبه هم نه څښلې داسې به خلکو کرکه کول یو ځل رسول الله مبارک ته راغی او فریاد یې وکړ پیغمبر علیه السلام خو د صحابو دپاره داسې و لکه پلار انما انا لکم بمنزلة الوالد للولد پلار چې څنګه بچو لري ستاسو لپاره راغلی حضور پاک له راغی او جړا باندې شو په فریاد وی د الله رسوله ما به الله ځان ته پرېږدي ما به جنت قبول کی ما به د جنت حورې ځان ته پرېږدي سعد ولې فریاد کوې وی د الله رسوله دنیا کې خو مانه خلک نفرت کوي زما د دې شکل د وجه نه دا خو ما له الله راکړی دی زه په دې یېرېږم چې هسې نه قیامت پر ورځ الله وایي لرې کړې زما هم ته نفرت دی او هسې نه چې جنت وایي ما لرې دا د جنت حورې وایي دا تور مې نه دی قبول لرې کړې بس څه ما له خو نن څوک ښځه راکوي نه څوک را سره ناسته کوي نه زما په جام څوک وبس کي رسول الله مبارک ورته وفرمایل وایي سعده که زما او د الله تابعداري دې وکړه الله به دې قبول کړي جنت به دې قبول کړي او جنت خورې به دې قبول کړي او که زما او د الله تابعداري دې ونه کړه دا یو شی دې نه قبول هلکه وایي واښه د دې نشته سره نه بله څوک ما سره څوک خو ناسته نه کوي ما نه کرکه کوي ښځه به څوک سره کوي وایي غړلې کېږي شوق په یو وایي دا ورشه یو صحابي ورته یاد کړ عمرو بن وهب رضی الله عنه
وی دا غلور دا پیغله ده دا به حضور پاک ته صحابه وی لور مې پیغله ده چلی ورکړه یو شریک کار دا غلور ده ما ورته یاد کا چې درې درځي او چې ورغی عمرو بن وهب رضی الله عنه په دروازې والا سپلیم د غریب نشته او کمیس یې نشته یو لنګې والا نه سپلی شته نه کمیس شته سر تور سر شکل نم بدره یوازې غریبي نه ده که نه شکل او رنګ او توروالی او دانې په مخ او بل شان سترګې او بل شان غاښونه نو زمونږ ښه لور به نو سبا به زمونږ لور خپوي نو بیا به ته خپې نو زمونږ لور له بل څوک وګوره او دله بل څوک وګوره نو دې غریب دقسې خپه راروان شو چې ما وی چې ما له څوک رشته کم دی راکړه لور یې دا خبرې واورېدې مور ته یې مورې څه دي وایي دا ستا دپاره حضور پاک یو رشته رالېږلې ده وایي څه چلی شو وایي واپس نو کړه وایي ولې مو واپس کړه وایي د رنګ هم تور دی او شونډې او غاښونه هم بل شان دي مخ هم بل شان او دانې هم دي پرې غټې غټې نو بس مونږ واپس کړو مونږ وایي ته به ورسره ګزاره ونه کړی شي لورې څه ایمان دې ته امور ته یې بچې وګوره وایي نه ګورم وی تاسو دې هلک ته ګورئ وی زه دې هلک ته نه ګورم چې چا رالېږلی دی هغه ته ګورم رالېږلی چا دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ولې هغه ته زم معلوم یم او دی معلوم دی نو چې بیا ما دله ورکوي نو پیغمبر مبارک نه پوهېږي وایي قسم په خدای چې کوم خاوند ماله د دواړو جهانو سردار وکته دا ماله د ډېرو حسینانو جمیلانو ښکلو نه بهتر ده بچې مونږ خو ستا دپاره وایو ځه زما سره قبوله ده سړی را واپس کړ بېکاره شو راغی حضور پاک مبارک لا وی سعد څنګه چلو شو وی د الله رسوله کاره شو وی مهر به ورکوې وی مهر څه ته وایي واده کې او مهر نشته کور دی وي کور مې نشته هېڅ دې نشته نه دا پکې پروت یم طالب یم ماشه دی یو صحابي ته یې وی ستا څو کوره دی وی دوه یو دله ورکړه وی ورکړئ خبره خلاصه وی لاړ شه عبدالرحمن ابن عوف له حضرت عثمان له یو دریم صحابي مو ته وښو وی دې درې واړو لاړ شه ما ورته یاد کړه چې 200 درهمه درکړه لاړ د هغوی نه 200 درهمه راوړه ورته وی